السلام علیکم دوستانو، ستړي مسئ د چینایي ژبې د زده کړې د ویډیوګانو سلسلې ته بیا هم ښه راغلاست. د نن په درس کې به موږ دا زده کړو چې څنګه چینایي حروف ولیکو. تر مخه موږ د پینین په اړه بحث کړی و، د چینایي ژبې ټونونه مو زده کړي وو، د چینایي ژبو د لغاتو ترتیب مو زده کړی وو او ابتدایي ځینې خبرې مو زده کړې وې. نن راځو بالاخره په دې باندې پیل کوو چې دغه چینایي اصلي حروف څنګه ولیکو. تاسې سکرین ته وګورئ. چینایي حروفو ته په خپله په چینایي کې خنزه ویل کېږي. زه به تاسو ته پینین هم ولیکم. خنزه، ګوره دغه یې کرکټر دی. خنزه یا هم چینایي حروف. موږ راځو په دې باندې پیل کوو. د دې تر مخه به زه تاسو ته یو طریقه هم در وښیم چې تاسې څنګه کولی شئ په کمپیوټر کې د چینایي ژبې کیبورډ انسټال کړئ. د ژبو بخش ته راسئ، دلته بیا د مور کیبورډ سیټینګز دې ته چې راسئ، دې ته دلته ژبې راخلاصېږي. نو اوس تاسو ته ښکاره کوي چې انګلیسي لرئ، پښتو لرئ، مثال دري ژبه، هره ژبه تاسو چې تاسې شاید څو ژبې انسټال کړي. فقط مازې پر اډ لانګویج باندې کلیک وکړئ او په دا ځای کې سرچ کوئ چاینیز. نو تاسو ته څو ډوله چینایي ژبه در ښکاره کوي. په دې کې ورته وګورئ چاینیز سمپلیفاید چاینا، چاینیز سمپلیفاید سنګاپور. ګوره د چین چینایي ژبه ده، په سنګاپور کې هم چینایي ژبه کاریږي او چاینیز ټریډیشنل هانګ کانګ، په هانګ کانګ کې هم کاریږي. دا ټریډیشنل پخوانۍ زړه چینایي ژبه ده. او چاینیز ټریډیشنل مکاو کې هم کاریږي. مکاو یو بله سیمه ده د چین په جنوب کې. او دا بل تایوان، ګوره ټریډیشنل تایوان. په دې ټولو کې موږ یوازې دغه اولنۍ دانه چاینیز سمپلیفاید چاینا چې ورته لیکلي، پر دې باندې کلیک کوو. اډ نیکسټ ورو. اوس دا ژبه ما تر مخه جمع کړې ده، دا مې انسټال کړې ده، ځکه نو ما ته تور سپینه ښکاره کوي. که مې نوی جمع کړې لکه دا نورې دا درکړم، کلیک پر وکړئ، بیا به نیکسټ ووایي. که چیرې تاسې آنلاین یاست ښه خبره ده، ځکه ځینې مربوطه مواد چې په دې ژبه پورې دي هغه به را ډاونلوډ سي، د خپل سرور څخه به را ډاونلوډ سي، بیا به تاسو ته دا ژبه په صحیح ډول کار کوي. کله چې مو دا انسټال کړی ګوره دا ژبه داسې نیکسټ مو وولئ، پسې ګوره دا ما ته وایي ته آفلاین یې، چې آنلاین سي ګره شیان دا دلته انسټال باندې وروئ. چې انسټال سوله بیا به تاسو ته د کمپیوټر په راسته خوا کې دلته په ژبو کې چاینیز، دا د چاینیز سمپلیفاید چاینا دا دلته ښکاره کوي. اوس کله دا تاسو ته ښکاره کړله، تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره پینین په کیبورډ کې به تاسې پینین وهئ، بیا تاسې ته هلته کرکټر ښکاره کوي. اوس زه نی لیکم، مثال ان آی وهمه، ګوره ان آی مې پریس کړل، اول نی داسې. اوس نو موږ دغه اول دانه نی په کار دی. ګوره ته که زه لیکمه چې زه وا، دا دی وا، دا دی اول. بیا که یو وهئ، مثال زه یو د یو عدد کلیک کوئ، هم دغه اول حرف درته ټاکي. مثال تاسې وایاست چې ته چیرې یې، نی زای زید ای آی وهمه، نار ان ای آر دستې ما ته ښکاره کوي چې ستا کوم یو په کار دی. نار اول ان ای به ووایه، دا اول دانه. چې بیا دی بیا ای آر جلا اول کېږي، نی ځای نار، ته چیرې یې، نی ځای نار. اوس نو دا سوله، د دې طریقه خو ستاسې زده سوله. اوس راځو موږ دې ته چې څنګه موږ چینایي حروف لیکو. چینایي حروف چې کله موږ لیکو، زه تاسو ته یو دانه لیکم یا یو جمله درته لیکم. دا یو لغات دی، نی، دا مې نی ولیکل. موږ د دغه ځای څخه نه را شروع کوو. چینایي حروف داسې مکمل چې اوس څنګه لیکل کېږي، دا د څو خطو څخه جوړ دي. دا یوه خطه ده، دا دوې خطې، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. دا یو نی د اووه خطو څخه جوړ شوی دی. صحیح دی؟ نو د دې تر مخه چې موږ چینایي ژبه زده کړو یا د چینایي ژبې دغه حروف زده کړو، د دې تر مخه فقط یوه خطه موږ زده کړو. ګورئ یو حرف کېدلی شي د یوې خطې څخه جوړ شوی. اوس نو خطه څه ته ویل کېږي؟ خط یا یوه خطه. دا خو نو زه به تاسو ته نومونه ولیکم. خطونه، خط دې ته ویل کېږي چې ته اوس کله یو وارې قلم کښېږدې، ګوره شروع کې داسې، دا یو خط شو، دا ولاړ خط بل خط شو. که زه داسې چنګک والا یو شی ولیکم بل خط شو، داسې خط بل خط شو. نو که داسې د ری په رقم یې ولیکم بل خط دی، سرچپر یې ولیکم بل خط دی. دغه خطونه دي، دا هر یو ځان ته جلا جلا خطونه دي. د دې خطونو ټوله مجموعه 22 دانې کېږي. ټوله د دې ټوله هغه حروف چې هغه خطونه چې چینایي حروف ورڅخه جوړ شوي دي. موږ داسې کوو، یو خط جلا جلا زده کوو. کله چې مو جلا جلا زده کړل، بیا نو دغه خطونه یو پر بل باندې رسمیږي، یو چینایي حرف ورڅخه جوړیږي. امکان لري یو چینایي حرف د یوه خط څخه جوړ شوی، امکان لري د دوه، درو یا هم ډیرو خطونو څخه جوړ شوی. یو خط، دا یو خط دې ته په چینایي کې چې ویل کېږي بیخوا.
زه به په پینین باندې درته ولیکم دا خبرې. دا بیخوا. بیخوا څه معنا؟ خط. دې ته په انګلیسي کې سټروک وایي. سټروک یا که جمع کوي سټروکس. سټروکس هغه خطونه ځانګړي خطونه دي. ګورئ خطونه خو نو ډېر شته. دا هغه خطونه چې د چینایي حروفو په لیکلو کې استعمالیږي، ځانګړي خطونه. اوس نو زه تاسو ته څنګه وایم چې ته پلانکی خط ولیکه، دا که زه تا ته په خوله تشریح کوم همداسې پروت خط ولیکه، ولاړ خط ولیکه یا داسې چنګک والا خط ولیکه. دا رقم نومونه یا دا تشریحات به ډېر سخت دي، ځکه داسې ځینې نور خطونه شته چې هغه دپاره بیا زه تا ته وایم داسې کار شه داسې کار شه، دا خو نو نه کېږي. د دې دپاره ښه خبر دا ده چې موږ د هر خط نوم وپېژنو. هغه چینایي نومونه چې خپله چینایانو د دې خطونو لپاره استعمال کړي دي، که چیرې موږ د دې خطونو نومونه وپېژنو بیا په هغه خپل نامه سره یادوو. لکه اوس دغه پروت خط یا افقي خط چې دی دې ته وایي خنګ. صحیح دی؟ دا خنګ په دا نامه چې تاسې زده کوئ بیا هر وخت زه تا ته وایم چې خنګ ولیکه، ته به ما ته یو افقي خط صرف رسمویه. او که مې درته ویل چې شو ولیکه، شو ولاړ خط یا عمودي خط ته ویل کېږي. د دې ټولو خطونو مجموعه 14 دانې دي، 22 دانې دي، او دا ټوله په یو پی ډي اف فایل کې دلته ما ترتیب کړي دي. زه تاسو ته دغه پی ډي اف فایل د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک تاسو ته ایږدم. تاسو د دې لینک د لارې څخه دا فایل ټوله را ډاونلوډولی شئ. ګورئ اول دا هر خط په دا شنه خط چې دلته لیکلي دي دا یې نوم دی. صحیح دی؟ او بیا په دا چارکونجه خانو کې تمرین تاسو کولی شئ دا ځان ته چاپ کړئ او دغه 15 خانې چې پاته دي په دا 15 خانو کې تمرین کوي. او یا هم تاسو که ځان ته خپله ځانګړې د چینایي ژبه کتابچه ځان ته پیدا کړي نو بیا په هغه کې هم تاسو تمرین کولی شئ. ګورئ دغه ټوټه خطونه دي یا بیخوا په چینایي چې ورته وایي بیخوا. بیخوا یعنی هغه خطونه چې چینایي حروف ورڅخه جوړ شوي دي. ښه دا خو دا خبره شوله. سټروکس یا خطونه، نو دا ټوله څو دانې شوله؟ 22 دانې خطونه دي. راځو زه تاسو ته یو رسمومه چې ستاسې ټوله دا زده شي. دا بیخوا دا خطونه چې مو کله ټوله زده شوله بیا به تاسې وکولی شئ چې په اسانۍ سره چینایي حروف ولیکئ. صحیح دی؟ نو راځمه دا خو بیخوا شوله. بیخوا او یا هم په انګلیسي دې ته سټروکس وایي او یا هم موږ دې ته په پښتو باندې خطونه یا خطي، هغه ځانګړي خطونه چې چینایي حروفو څخه جوړ شوي دي. راځئ په لیست کې تاسو وینئ په لیست کې لومړی دانه چې دی دا خطه چې ده د لوړې خوا څخه داسې را شروع کېږي، لږ راستې خوا ته کشېږي، لنډ ادا کېږي. دین دې ته وایي. دا اول دانه چې دی زه به داسې ته دین کوچنی داسې رسمیږي. دین لغتا ټکي ته وایي، خو د چینایي حروفو په لیکلو کې د استعمالیږي. تاسې کله چې دا ویډیو ګورئ یو وارې ویډیو دروئ، یو وارې لیکئ، بیا یې لیکئ، بیا یې لیکئ، داسې څو واره. دا اول دانه چې شو دین. دین دا مو ولیکئ. ښه راځو دوهم خط. دوهم خط خنګ. دغه خط د خط نوم خنګ دی. ډېر اسانه. پروت خط، افقي خط. ته ګورئ خنګ دا څوم دانه دی؟ دوهم دانه دی. د دې نوم چې دی خنګ، دا د دې نوم افقي خط. صحیح دی؟ دا افقي خط تاسې کولی شئ څو واره رسم کړئ. نو دا خو ډېره اسانه خبره شوله. ورپسې دانه چې تاسې کولی شئ رسم یې کړئ دریم دانه خط دی. دریم خط ولاړ خط دی. دا خط دې ته شو ویل کېږي. راځو څنګه یې لیکئ. دریم دانه صرف لکه الف ولاړ خط دی شو. تر اوسه خو نو موږ په هغه اسانه خطونو کې یو. دا ځینې ډېر اسانه دي او وروسته بیا یو څه سختېږي، زموږ څخه یو څه تمرین غواړي. پسې دانه چې دی پیې. پیې څلورم دانه پیې. دغه پیې چې دی دا لکه ری داسې لیکل کېږي. څو شکلونه لري تاسو ته ټوله شکلونه زه رسمومه. څلورم دانه چې دی پیې. دا څلورم سو. پیې که چیرې داسې نه کې ولاړه ری ولیکئ دا هم پیې شوله. که لږ داسې پرته وي هم پیې شوله. که غټه یي هم پیې ده. که کوچنۍ یي هم پیې ده. او که لږ دا رقم پروتوالي خوا ته نږدې دا هم پیې ده. په یاد مو یې د دا پیې چې ده دا داسې رسمیږي.
خامخا به د لوړې خوا را شروع کېږي که یې پروت خواته د چپې خوا هم را شروع کړي دا پیې نه ده دا خنګ دی ګورئ خنګ صحیح سو پیې بس دا د دې خط نوم دی یوازې یو دانه داسې پیې تاسې څو دانې ولیکئ او بیا د ځانو سره تکرار کړئ په دې شرط چې نوم مو هم ورسره زده وي چې نوم مو زده وي بیا نو نه درڅه غلطېږي او راځو ورپسې دانه ته پسې چې دی نه دا بیا د ری سرچپه دی نه ته ګورئ چې دا څنګه رسمیږي څوم دانه دی پنځم دانه دی پنځم نه داسې لکه ری خو سرچپه ری یا لکه ری ته چې هنداره ونیسئ دا داسې رسمیږي نه به حتما یو لږ داسې ګولوالی په خپل ځان کې لري صحیح دی خپل مختلف شکلونه لري داسې لږ اوږد او که لږ لاندې لیکل سوی هم نه دی خو که چیرې بیا سیده و مستقیم خط و دا بیا نه دی دا دین دی پام یې دین دا نه پنځم دانه سو راځو شپږم دانه د لاندې خوا څخه لوړې خوا ته ورلوړېږي د لاندې خوا څخه لوړې خوا ته ورلوړېږي نوم یې دی تی شپږم دانه ګوره د لاندې څخه یې زه لوړ داسې کشوم لاندې څخه لوړ مستقیم کشېږي تی دا یو بله خطه ده یو بل خط دی چې د چینایي حروفو په رسمولو کې ورڅخه استفاده کېږي نو شپږ دانې تاسې اوس فعلا زده کړله راځو نورو ته مخ ته ځو اووم دانه چې دی د دې خط نوم اصل کې دا نوم یې د شکل له مخې ټاکل شوی دی خنګو څنګه خنګو یعنی هغه خط مستقیم خط ګو چنګاک ته ویل کېږي داسې یو چنګاک لکه د شکل چې دی زه به تاسو ته سره نږدې کړم د په شکل کې په پای کې چنګاک شته نو ځکه دته خنګو ویل کېږي دا اووم دانه دی زه به تاسو ته شمیره هم لیکم اووم سو نو اووم چې دی خنګو ګوره سیده ځو دا بل داسې کښته نه راځو لږ داسې راکاټېږو چې چنګاک غوندې داسې تیره کونج ولري صحیح دی خنګو ښه اووم دانه مو زده سو راځو اتم دانه چې دی ګوره ولاړ خط ته یې څه شي ویله په یاد مو دی دغه دانه ولاړ خط لکه الف چې لیکل کېدی شو نو شو چنګاک لري شو خو دی چنګاک لري شو ګو ورڅخه جوړېږي صحیح دی شو ګو نو ورته ګورئ اتم دانه شو ګو اتمن به داسې کوي د لوړې خوا رالیکئ که څوک داسې د دې خوا ولیکي داسې لوړ سي دا غلط دی د لوړې خوا راځئ بیا چنګاک ورکوئ سیده راځئ چنګاک کږوئ بیا نه سیده چنګاک دلته تاسو ته یو څه کوږ ښکاري خو اصل کې به تاسې په کتابچه کې چې تاسې لیکئ دغه رقم به لیکئ سیده خط او چنګاک لري شو ګو دا څوم دانه سو دا هم اتم دانه سو نهم دانه چې دی نهم دانه سیګو داسې مایل خط ته ویل کېږي او بیا په پای کې چې لري چنګاک لري مایل خط ته ګورئ نهم دانه دا رقم خط خو لکه نه داسې دی خو لږ تر نه اوږد دی بیا چنګاک لري داسې سیګو ګوره لږ به اوږد لیکئ سیګو دا سو او ورپسې لسم دانه چې دی دا بیا دی ګوره یو دانه خو مستقیم خط دی مستقیم خط یې څه شي ویله خنګ او ولاړ خط یې څه شي ویله شو اوس که زه تاسو ته خنګ شو ولیکم خنګ شو دې ته ویل کېږي خنګ شو او یا دا رقم خنګ شو هغه دوه جلا خطونه دي که چیرې بیا دوی داسې سره مښتي و پر دغه کونج باندې کاټېدی کاټې ته چې کاټېږي دې ته ج ویل کېږي ج نو ځکه دا خنګ په دې خاطر خنګ شو نه ورته وایي که خنګ شو وایي هغه دوه سټروکه شوله دا یو سټروک دی ځکه دې ته خنګ ج ویل کېږي څوم دانه دی لسم دانه مستقیم ځئ سیده ځئ کښته خنګ ج صحیح سیده ځئ دغه کاټې هر وخت که بل هم راغلی وه نو دې ته ج ویل کېږي صحیح سو دا لسم دانه سو یولسم دانه چې دی بیا اول مستقیم خط دی بیا کاټېږي شوجه صحیح شوجه تاسې لیکئ زما سره زه به تاسو ته یولسم دانه هم رسم کړم ورته ګورئ دا دانه چې دی دا داسې یولسم دانه شوجه یعنی ولاړ خط دغه
په امتداد باندې راسته خواته کاټېږي. یوه خبره مو په یاد چې چینایي حروف هر وخت دا رقم دي چې د لوړ څخه که خط رالی حتما به راسته خواته کاټېږي. داسې هېڅ خط نشته چې د لوړ څخه راسي چپه خواته کاټي، داسې خط نشته، دا یو نشته. صحیح دی. نو او یا که چیرې دا رقم د چپې خوا څخه تللی حتما کښته راځي، داسې خط هم نشته چې د چپې خوا څخه ولاړ سي بیا وروسته لوړ سي، وروسته لوړېدونکی خط نشته او دا یې طریقه هم نه ده د لیکلو طریقه. صحیح دی. نو دا تاسې زده کړله. دا څوم دانه سو؟ 11 دانه تاسې زده کوئ. شوجه. ورپسې خنګ پیه. خنګ خو نو مستقیم خط ته ویل کېږي، هغه د پیه ورسره نښتې ده. خنګ پیه 12 دانه دی. 12 دانه خنګ پیه. مستقیم خط دی، قلم مو پورته کوئ. ګورئ یو سټروک یا یوه خطه دې ته وایي چې کله تاسې قلم شروع کوئ ته دا پای پر بیا نه پورته کوئ. که چیرې تاسې په مابینځ کې قلم پورته کوئ نو دا معنا لري چې دا جلا خط دی، دا جلا سټروک او یا هم جلا خط دی. خنګ پیه، خنګ پیه. صحیح سو. دا ستاسې زده سو. 14 دانه. 14 چې دی پیدین. پیدین ګورئ په شکل کې تاسې وینئ. پیدین زه تاسې ته رسمومه. دیارلسم پیدین. ګورئ پلت داسې مستقیم ځي بیا داسې سیده راځي. پیدین. ځینې وخت دا رقم لیکل کېږي چې دا پیه یو څه اوږده وي، دین یو څه کوچنی، دا هم صحیح دی. پیدین دا رقم پیدین. دا نو وروسته بیا موږ د حروفو په تکرار کې دا ټوله بیا جلا جلا وایو چې دا چیرې استعمالیږي. ډېر حروف شته، دا یوه خطه، دوې خطې، درې خطې، دا ټوله خطونه پکښې استعمالیږي. 14 دانه سو. 14 دانه چې دی ګورئ یپله خنګ مستقیم خط دی، یوه کاټې لري ج، بله کاټې لري ج، بیا ج ګو. 3 کاټیان لري، یوه کاټې، دوهمه او درېیمه. 3 کاټیان لري نو ځکه 3 واره د ج کلمه ورته کارېږي او په پای کې چنګک غوندې شکل لري نو ځکه خنګ ج ګو. صحیح دی. داسې یو شکل سو. تاسې ورته ګورئ. زه 14 دانه تاسې ته رسم کړم. دا سو خنګ ج ګو، په پای کې چنګک لري. خنګ ج ګو. 3 دانې. دا د ج کلمه اصل کې یو کاټۍ ته ویل کېږي چې سیده مستقیم لاړ سه بیا یو ځای کاټ سه بل ځای. صحیح دی. دلته په دا ځای کې کاټۍ لري، بیا دلته کاټۍ لري، بیا په اخر کې چنګک لري. صحیح. دا هم 14 دانه. 15 ته ځو. 15 چې دی مستقیم خط دی. خنګ سیه وان ګو. دا وان چې دی دا ګولایي، دا ګول شکل ته ویل کېږي او ګو خو تاسو ته معلومیږي چې دا چنګک ته ویل کېږي. نو خنګ سیه وان ګو. دا به خنګ دا سیه مایل راغلی، سیه مایل خط ته ویل کېږي. وان بیا ګول را څرخېدلی. خنګ سیه وان ګو. دا داسې لیکل کېږي. ګورئ خنګ سیه داسې مایل راغلی، وان داسې ګول را څرخېدلی، بیا ګو چنګک لري. اوس که چیرې دا شکل دا رقم یې، که چیرې دا رقم یې ته ګورئ خنګ سیه وان ګو. دلته ورته ګورئ خنګ سیه وان ګو. صحیح دی. دا دې ته دا سټروک سو. دا سیه مایل خط ته ویل کېږي. ښه. دا خو 15 دانه سو. پسې راځو 14 دانه ته. ګوره سرچپه لام داسې شکل لري، مستقیم ولاړ خط دی، شو بیا ګول راځي، شو وان ګو. اوس که چیرې دا داسې چسپ په کاټې د دول هغه ته بیا ج ویل کېږي، لکه شو ج. دا داسې ګول په دې خاطر دا په نامه کې هم فرق شته. زه به تاسو ته دواړه رسم کړم، تاسې ورته ګورئ. اوس که چیرې دا رقم و، که چیرې داسې یو شکل تاسې ولیدئ چې هغه شو ج داسې کونج دلته کونج درلودی، دا شو ج ویل کېږي. خو که چیرې بیا داسې و شو وان ګو، ګول داسې کاټ سوی و، شو وان ګو، شو وان ګو. دا بیا وان کلمه ورته کارېږي، دا د ګولایي دپاره. دا 14 خو تاسې زده کړئ. راځو 18 دانه. 18 خطه چې ده مستقیم خط دی. خنګ ګوره کاټې داسې کونج لري، کونج لري نو چې به ورته کار کو ج وان ګو. خنګ ج وان ګو. که ګورئ خنګ ج وان ګو، خنګ ج وان ګو. صحیح دی.
دا به تاسې یو څو واره د زانو سره ولیکئ. خنګ جوانګو، خنګ جوانګو. صحیح دی. 18 دانه و. 18 دانه چې دی دا شو جوانګو. دا ګولایي چې ده دا ګولایي په اصل کې ډېر کونج نه لري، دا باید داسې لږ کونج ولري، ځکه په نامه کې شو جوانګو داسې لیکلي دي. ورته ګورئ شو جوانګو څوم دانه دی؟ 18 دانه. 18 دانه ته ګورئ. شو جوانګو، شو جوانګو. صحیح دی. لوړ را شروع کېږي او بیا داسې کاټېږي چې لوړ مو را شروع کړئ. شو چسب کاټېږي، ج بیا لږ ګول کاټېږي، وانګو. خاص دغه رقم شو جوانګو. ګوره دا ځای تیره کونج لري او دا ځای ګول دی، نو ځکه شو جوانګو داسې ویل کېږي. دا خو مو زده کړل. پسې دغه دانه وانګو خالي ګول مایع داسې منحني ده. ګوره منحني دی او بیا په پای کې چنګاښ لري. صحیح. دا هم 19 دانه. 19 دانه به دلته تاسې ته رسم کړم. وانګوا داسې صرف یو داسې منحني خط دی. ګوره ګول او بیا هم چنګاښ لري په پای کې. دا چې دی وانګو. صحیح دی. وانګو دا 19. 20 دانه چې دی خنګ جګو، خنګ جګو. مستقیم خط دی، چسب کاټې لري، پسې په پای کې چنګاښ لري، نو ډېر اسانه. خنګ جګو، خنګ جګو. اوس که خنګ وانګو وای بیا خنګ وانګو هغه رقم دغه نسته ستروک، نو خنګ جګو. دا 20 دانه شو. 21 دانه چې دی خنګ جتی. دا ډېر مهم دانه دی. خنګ جتی. ورته ګورئ کوچنی خنګ دی، ج سیده کاټېږي، تی دا راسې خواته، تی او ګو بیا لږ فرق لري. ګو چې دی داسې چنګاښ غوندې شکل دی، دا هم چنګاښ دی خو دا بیا راسته خواته دی. خنګ جتی. لږ تر چنګاښ اوږدېږي هم. خنګ جتی. دا اول خنګ یې کوچنی لیکل کېږي، لاندې دغه چې ده لیکه دا اوږدېږي، بیا تی. خنګ جتی. 21 دانه. 22 دانه خنګ پیه. لکه پخوا چې مو اتېر دانه چې مو ویلې خنګ درې واره ج او بیا ګو درلودی، دا په اخره کې خنګ دوه واره کاټیان لري او بیا پیه یا لکه ری داسې شکل لري. خنګ پیه. 22 دانه خنګ پیه. صحیح دی. خنګ پیه، خنګ پیه. دا داسې یو خطه سول چې دا هم د چینایي حروفو په لیکلو کې استعمالیږي. 23 دانه چې دی دلته صحیح دی، زه تاسو ته رسمومه. خنګ پیه وانګو، خنګ پیه وانګو. یعنې مستقیم خط دی، بیا لکه ری داسې شکل لري، بیا مایل داسې منحني غوندې، بیا په پای کې چنګک لري. ته ګورئ خنګ پیه وانګو. که چیرې ستاسو دغه ځای په یاد دا یوازې دې ته چې ویل کېده وانګو ورته ویل کېده، نو دا چې دی خنګ پیه وانګو. 23 دانه شو. ورپسې چې دی 24 دانه چې دی دا هم ډېر کارېدونکی خط دی. پیه ج. پیه ج دا رقم رسمیږي چې یوه دانه د ری شکل او بیا صرف کاټې لري. پیه ج. صحیح. ته ګورئ پیه ج یا پیه ج. پیه ج. دغه که چیرې داسې دا دومه کاټې چې که چیرې مستقیم ولیکئ سیده هم صحیح دی، او که لږ داسې لوړې خواته میلان درلودی، لوړې خواته دا رقم لږ لوړ هم پروا نه لري، نو پیه ج که داسې سیده و هم صحیح دی. پیه ج دا هم صحیح دی. هغه شو تی. ګورئ راسته خواته یې چنګک دی او چنګک یې هم تی دی. شو مستقیم خط ته وایي، عمود خط، او تی مستقیم عمود سیده راغلی دی. تی شو تی. دا به تاسې ډېر تمرین کوئ تر څو دا زده سي. دا خو نو انشاءالله اسانه دي. 24 دانه چې دی ولاړ خط عمود خط دی. شو کاټېږي ج بیا پیه. شو ج پیه. ته ګورئ شو ج پیه، شو
ج پی دا هم شپږویشتم دانه او اووه ویشتم دانه چې دی شو ج ج یعنی عمود ولاړ خط دی یو وارې کاټې لري بیا کاټې لري ګوره ولاړ خط یو وارې کاټې بیا کاټې لري نو دا ډېر اسانه شو ج ج شو ج ج دغه ځایونو کې بیا دا ځای یو څه لنډ یا د سر خوا لنډ فرق نه لري په نامه کې فرق نه لري دا داسې یو شکل دا رقم لري شو ج ج دا هم یو شکل دی او که د لنډ کې شو ج ج دا پای خوا ورته هم فرق نه لري په نوم کې فرق نه راځي دا هم اووه ویشتم دانه سو او راځو اته ویشتم دانه ته اته ویشتم دانه چې دی خنګ ج ج دغه تقریبا سرچپه په خنګ باندې شروع کېږي دا بیا خنګ ج ج خنګ ج ج صحیح دی دا ګوره لکه هغه شکل چې د هغه شکل یو بل ډول دی نه خنګ ج ج په خنګ یعنی مستقیم خط او افقي خط باندې شروع کېږي بیا دوه وارې کاټیانې لري صحیح دی دا ډېر اسانه زه دا یو څه به چاس درته وایم چې تر څو دا ویډیو ډېره اوږده هم نه سي او ستاسې انشاءالله دا زده کېږي ډېر اسانه دی نویشتم دانه ته ځو خنګ ج ج ج ګوره خنګ شروع کېږي درې واره ج لري نویشتم دانه دی نو نویشتم دانه نو دا چې دی ورته ګورئ ته به زه تاسو ته ولیکم خنګ ج ج ج خنګ ج ج ج خنګ باندې شروع کېږي درې واره یوه کاټې دوې درې کاټیانې لري یوه خنګ ج ج ج درې کاټیانې لري نو دا چې شو خنګ ج ج او ورپسې خنګ ج وان صحیح دی خنګ ج وان ګورئ خنګ ج ج دا خو خنګ ج ج سو دا جلا سټروک دی دلته بیا خنګ چاسپه کاټې لري ج وان وان چې دی یو څه ګول کاټې لري دلته هم پام یې خنګ ج وان خنګ ج وان خنګ ج وان صحیح دی دغه کاټې کې بیا فرق شته یو دېرشم سټروک چې دی بین سیه ګو نومیږي بین په دې خاطر ورته وایي چې مخې راوښتی دی که ستاسې په یاد یې وان ګو موږ تر مخې دانه ولې وان ګو هغه زه به دلته جلا درته ولیکم وان ګو داسې یو ګول خط او بیا چنګک لري وان ګو دا بین سیه ګو مخې راوښتی دی او مایل دی داسې بین سیه ګو پروت لیکل کېږي ګورئ بین سیه ګو بین سیه ګو لږ داسې ګول راځي کښته پای کې چې لري داسې چنګک لري بین سیه ګو یو دېرشم دانه سو او آخري دانه دو دېرشم دانه چې دی خنګ سیه ګو دا داسې لیکل کېږي زه تاسو ته درته ولیکم نوم یې دی خنګ سیه ګو تاسو ته شاید پوښتنه در پیدا سي چې دا ولې خنګ ج ګو نه دی خنګ ج ګو چې دی هغه خنګ ج ګو هغه داسې لیکل کېږي خنګ ج ګو نو دا خنګ سیه دا داسې مایل ځي بیا چنګک لري خنګ سیه مایل لاړ سي بیا چنګک خنګ سیه ګو خنګ افقي خط کونج لري بیا مایل داسې ځي او بیا هم چنګک لري نو دا دو دېرش دانې خطونه سوله په ورپسې ویډیو کې به موږ د سټروک آرډر په نامه باندې یو شی زده کړو سټروک آرډر یا په چینایي باندې هغه ته بیشون وایي بیشون او یا هم په انګلیسي ورته سټروک آرډر ویل کېږي سټروک آرډر دې ته ویل کېږي چې د خطونو ترتیب مثلا چې ځینې حروف لیکئ هغه ترتیب باید مراعات شي چې اول له کومه خطه رسم شي بیا ورپسې کومه خطه رسم شي راځئ زه اوس تاسو ته ځینې خطې رسموم تاسو به بیا دا خطې مکمل زده یې چې څه رقم رسمیږي اوس دې ته ګورئ دا ځای ته دلته به زه تاسو ته یو حرف ولیکم اوس خو دا دوه دېرش خطونه موږ ټوله خلاص کړل په ټوله حروف چې دي فقط د دغه دوه دېرشو حروفو څخه جوړ شوي دي یعنی بې له دغه دوه دېرشو خطونو څخه نور خطونه نشته چې په د چینایي ژبې په لیکلو کې استعمالیږي ټوله چینایي حروف د خطونو څخه جوړ شوي دي که چیرې ستاسې دغه دوه دېرش خطونه زده وي نو تاسو په اسانۍ سره هر چینایي حرف لیکلی شئ زه اوس راځم یو ډېر اسانه چینایي کرکټر درته لیکم د دوه خطو څخه جوړ شوی یو خنګ بل شو دا د دې تلفظ دی ش معنا لس بل دانه تاسو ته لیکم ډېر اسانه مثال لیکم پیه
نه ګوره د دوو خیڅو جوړ شوی دی خپل ځان ته پینین لري رن انسان ته وایي بل دانه درته لیکمه خنګ پې نه د دې تلفظ دی دا په څلورم ټون کې دا غټ یا لوی ته ویل کېږي اوس نو دا هر کرکټر چې دی کېدلی سي ګوره یو کرکټر کېدلی سي د یوه دوه یا ډیرو خطونو یا بېخوا څخه جوړ شوی نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ خدای دې وکړي چې تاسې دغه ټوله 22 سره خطونه ښه ټینګ تکرار کړئ او بیا کله چې تاسو چینایي حروف لیکئ دغه خطونه که تاسې دانه په دانه تکرار کړي وه بیا نو هر خط چې تاسو لیکئ مازه یو د بل سربیره لیکئ هغه د لیکلو طریقه به هم تاسې په وروسته درسو کې زده کړئ بیا به تاسو ته د چینایي حروفو لیکل ډېر اسانه وي نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ